السلام علیکم ملګرو خیا ستاسو که هر قسم فارم کې کار کوئ یا په هر موسم کې کار کوئ ستاسو د چرګانو د ژوند 2 هفتې ډېرې ضروري دي. د صفر څخه واله تر 14 ورځو وخت چې کوم ورته بروډینګ پیریډ هم وایو. که چیرته تاسو بروډینګ سم وکړو ټول منیجمنټ مو داسې وکړو کوم چې په دې ویډیو کې درته ویل کیږي یا کتابو کې لیکل شوي، نو تاسو به چرګان ډېر کم تکړئ په راتلونکي هفتو کې او ګټه به هم زیات ترلاسه کړئ. اوس راځو چې دا بروډینګ څه ته وایي او څنګه کیږي او څه پکې مهم دي. د ټولو باره کې به معلومات در سره شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ، را سره پاتې شئ. نوي فارمران په دې شدیده یخنۍ کې څرنګه بروډینګ وکړي او کوم غلطیانې دي چې باید ونه شي. بروډینګ څه ته وایي؟ بروډینګ دې ته وایي چې چرګوړی پیدا شي په اچره کې او هغه خپل شیټ ته راوړل شي. په شیټ کې چې کوم ضروري شیان دي هغې ته برابر کړل شي، لکه مناسب حرارت باید ورکړو، مناسبه غذا باید ورکړو، مناسبه هوا باید ورکړو او آرام ورته ورکړل شي. بروډینګ لغت داسې دی چې څنګه یو مور خپل ماشوم خدمت کوي داسې باید ته هم د یو چرګوړي خدمت وکړي. ګرمي وي نو یخ موسم باید ورته برابر شي او که یخني وي باید ګرم محیط ورته برابر شي. اوس دا هم یاد کړئ چې یو چرګوړی چې هر چرګوړی وي د هر نسل هغه تر 2 هفتو خپل د بدن حرارت نشي کنټرولولی، نو د دې له وجې مونږ باید هغې ته مناسب حرارت برابر. که دغه 2 هفتې ستا چرګ مناسبه هوا کې وساتل شي، آرام محیط کې ژوند وکړي، نو ستاسې چرګان به په راتلونکو هفتو کې 50% د ناروغیو څخه وژغورل شي. او بروډینګ په کولو سره موږ ته کومې فایدې را رسېږي په سکرین کې کتلی شئ. د ناروغۍ په وړاندې مقاوم کېږي چرګوړی، د ژیړ مشکل حل کېږي، اولنۍ 2 هفتو کې وزن ښه اخلي، خپې ښه جوړېږي، وزن یې کمې کېږي، د چرګانو د مرګ فیصدي کمېږي او د هګۍ والا چرګانو او غوښین چرګانو په پوره عمر کې د هغې په پرفارمنس کې بهتروالی راځي. د غوښین چرګانو لپاره په اوله ورځ کې 33 درجه د سانتیګریډ ضروري ده او 0.3 درجې باید ورته هره ورځ کمه شي. یعنې په اوله ورځ 33 درجه غواړي او په دوهمه ورځ 2.8 درجه غواړي. رڼا باید ورته اوله هفته کې 23 ساعته رڼایي ورکوو او 1 ساعت ورته تیاره جوړو. یو چرګوړي لپاره 0.15 سکویر فیټ ځای ورکوو. اوس خبرې کوو په هګۍ والا چرګانو. دې ته مونږ 33 نه تر 15 حرارت درجه ورکوو او دې ته مونږ رڼا 2 ساعته تیاره بیا 4 ساعته رڼا یا 2 ساعته تیاره بیا 4 ساعته رڼا ورکوو. همداسې 2 ساعته تیاره او 4 ساعته رڼا ورکوو. دې سره د چرګ اشتها ښه کېږي، وزن ښه اخلي او دې ته هره ورځ 0.03 درجه کموو. شیټ باید داسې برابر شي هوا تبادله هم وشي او حرارت درجه هم برابر شي. په طوطیانو او کوترو کې حرارت درجه د هغوی مور او پلار برابروي، خو دومره خیال باید وساتل شي چې مور ته ویټامین ای باید ورکړل شي، ویټامین سی او ملټي ویټامین باید ورکړل شي. او کوم نوې زیږېدلی بچی چې وي باید هغې ته یو نه یو انټي بایوټیک باید ورکړل شي، لکه انرو امیونټي بوسټر باید ورکړل شي. اوس په دې مونږ خبرې کوو چې کومې غلطیانې دي چې د هغې په کولو سره په بروډینګ کې اکثره چرګان مرګ کوي، چې وروسته بیا چرګوړي سم پرفارمنس نه کوي. په دې کې په اول نمبر کې چې دی هغه پوره حرارت نه برابرول دي. باید فارمر د چرګانو د راتګ څخه 8 ساعته مخکې فارم باید ګرم کړي. هغه حرارت درجه باید برابره شي چې څومره چرګانو لپاره ضروري ده. که چېرته چرګوړی راوړل شي او درجه حرارت 18 درجې وي یا 20 درجې وي، نو چرګان یخ وهي او بالاخره د مرګ سبب کېږي او د ژیړو مشکل هم نه حل کېږي. دوهمه غلطي دا ده چې فارمران پوره حرارت نشي برابرولی چرګانو ته چې څومره ضروري وي. درېیمه غلطي دا ده چې فارمران ورونه پوره شیټ بندوي، اکسیجن نه ورکوي چرګانو لپاره. څلورمه غلطي دا کوي چې بور ناړه وي، بور نمجن وي، خټه کېږي ترېنه، یا ډېر وچ وي یا ډېر خیشت وي. ډېر نمجن بور د خوني پیچش سبب کېږي، زیات وچ بور له وچې چرګان بي مسله جوړېږي، تنفسي مشکلات پیدا کوي. بخارۍ چې چېرته تاسو لګولې وي د هغې موقعیت سم نه وي، چېرته هوا برابره وي او چېرته نامناسبه درجه وي. ما تاسې ته مخکې هم ویل چې برایلر او لایر چرګان لپاره باید څومره ځای ورکړو. برایلر چرګان لپاره باید 0.15 سکویر فیټ ځای ورکوو یو چرګوړي ته. لایر ته 1.25 نه تر 1.5 سکویر فیټ ځای ورکوو یو چرګ ته، او اصیل چرګانو لپاره 2 سکویر فیټ ځای ورکوو یو چرګ ته. ډېر تنګ وي چرګان بیا هم مسله جوړوي، رڼایي جدول نه فالو کوي، شپې بخارۍ بنده شي او تاسو پرې پوه نه شئ، درجه ټیټه لاړه شي، بیا هم مشکلات جوړېږي. او داسې هم نه ده چې ټول چرګان نسلونو ته بروډینګ یو شان کېږي، بلکې هر یو نسل ته بېل بروډینګ کېږي. د برایلرز ته یو قسم بروډینګ کېږي، لایرز ته بل قسم بروډینګ کېږي، اصیل ته بل قسم بروډینګ کېږي. ملګرو دا بروډینګ لپاره ویډیو وه چې تاسو ته ووایم چې بروډینګ څنګه کېږي، څومره مهم دی چرګانو لپاره. دا صرف عمومیت دی. د بروډینګ
څنګه باید وشي په بله ویډیو کې درته ښایم چې څنګه بروډینګ وکړو او بیا ګورو چې په بروډینګ کې کومې دواګانې وکارو. همداسې به د ویډیوګانو سلسله روانه وي انشاءالله. ملګرو چینل در سره سبسکرایب کړئ، که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ ویډیو او تر نور ملګرو واستوئ دا ویډیو. ملګرو د بلې ویډیو پورې خدای په امان، والسلام.